اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مالدارانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله جل جلاله دې وکړي چې تاسې روغ او جوړ اوسئ. دا چې ژمی دی او د افغانستان په اکثره ساحو کې غواګانې بلاربې دي، نو د بلاربو غواګانو د اړتیا لپاره چې دې څه ته ضرورت لري، په همدې موضوع باندې موږ بحث کوو تر څو تاسې وکولی شئ چې خپله مالداري په هغې نه ښه عاید ترلاسه کړئ. نو نن یوه ډېره مهمه موضوع ده چې اکثره وخت موږ نه مالداران پوښتنې کوي چې یاره تاسې موږ د غواګانې څنګه مدیریت کړو. نو موږ دا په وړو وړو موضوعګانو باندې شو او بیا هغه موضوع تاسو ته تشریح کوو. دا ویډیو زه په صفحه کې دلته پرېږدم، تاسو بیا کولی شئ دې نه استفاده وکړئ. ښه، نن راځو موږ په یو موضوع باندې بحث کوو چې هغه د ویټامیني اړتیا ده. موږ څو وخت مخکې یو څو ورځې مخکې د ویټامیني د ضرورت په اساس د غواګانو د ضرورت چې څومره ضرورت ورته لري عمومي فارمول یې ورکړی و. نو بیا ځینو دوستانو په هغې هکله باندې پیغامونه پرېښودل د همدې د روښانه کولو لپاره چې تاسو وکولی شئ چې په خپله ځان ته په دغې فارمول مخکې لاړ شو. نو موږ وغوښتل چې ژوندۍ خپرونه پرې وکړو. اول د ویټامین ای اړتیا څومره ده؟ مثلا وچې غواګانې چې د وچو غواګانو دپاره کوم فارمول چې دی هغه 1.6 ضرب وزن دی. نو په افغانستان کې اکثره غواګانې چې دی هغه 500 کیلو وزن لري. که زیاته وه زیات کې به یې ضرب کړي او که لږه وه لږ کې به یې ضرب کړي. نو وچې غواګانې منظور د دې نه چې غواګانې 6 میاشتو نه وروسته چې کله بلاربي یعنی د بلاربوالي 6 میاشت کېږي، نو د هغه دپاره ضریب چې دی 1.6 دی. بیا که تاسو د خپلې غوا وزن معلوم یا باید کې ضرب کړئ. نو ته کوم حاصل چې راځي دا حاصل په یونټ باندې دی. ویټامین ای چې دی دا په یونټ باندې حسابېږي د ورځې. بیا د لنګون نه 3 هفتې مخکې چې دی دا ضریب چې دی دا مقدار زیاتېږي، دا 3 ته رسېږي. یعنی تاسو باید دا که غوا وچه وه د هغې مقدار کم دی، خو چې کومه غوا مخکې نه چې لنګون ته 3 هفتې پاتې د دې میکانیزم تاسو ته تشریح کوم چې دا ولې ډېرېږي. نو دا به تاسو 3 کې ضرب کړئ. مثلا 3 ضرب 100 د غوا وزن څو دی 500. نو څومره ضرورت شو ستاسو د ویټامین ای 1500 یونټه شو. لنګې غواګانې چې دي به د لنګو غواګانو ضریب چې دی هغه د 0.8 نه ونیسه تر 0.2.6 پورې دی ضرب وزن. ولی لنګې غوا د لنګون نه مخکې چې د ویټامین ای ضرورت ډېرېږي؟ ګورئ ښه، په ډېره لوړه کچه باندې د بدن ذخیره شوی ویټامین ای چې دی دا په ورګو کې انتقالېږي، د مور څخه بچي ته انتقالېږي. نو غوا چې دا دلته یو اضافي چیز ته ضرورت لري، اضافي ویټامین ای ته ضرورت لري تر څو د په نورې وظیفې اجرا کړي. نو ځکه د لنګون څخه مخکې که چېرته تاسې په دغه اندازه باندې ویټامین ای تهیه نه کوئ نو مشکلات سره مخ کېږي. دویمه دغه ویټامین ای چې کله ورګو کې انتقالېږي دا د بچي معافیتي سیستم د میکروبونو مقابل کې د یو تقویه کوونکي مادې په حیث باندې چې کوي یو عمل اجرا کوي د میکروبونو مقابل کې، د ویروسونو مقابل کې، او همداشان د انټي باډي په جوړولو کې. راځو لنګو غواګانو ته یا د لنګوال نه چې دی مخکې یا وروسته. غواګانې اکثره چې کله بلاربي نو د دیو په بدن کې زغ ډېر شحم جمعي. نو کله چې شحم دا د بدن نه راخلي او غولانځې ته یې راوړي، نو مخکې نه چې غولانځې ته راشي دا یو ځل ځیګر ته راځي. نو ځیګر کې د دې میتابولیزم کېږي. نو کله چې د غوړو میتابولیزم کېږي، غوړي سوځېږي، نو د سوځېدلو سره چې دی حجرات هم خرابېږي. نو ځکه که چېرته یو غوا ډېره زیاته چاغه او هغه تاسو ته غذایي مواد په مکمل اندازه باندې ورنه کړي، یا که چاغه یا که تاسو هر څومره ورم کړئ، دا غوا مجبوره ده چې دا خپل وزن کم کړي په لنګون په اول سر کې. نو چې کله وزن کمیږي او غوړو نه د استفاده کوي د انرژۍ په حیث باندې، نو دلته چې ضرورت پیدا کېږي د ویټامین ای ضرورت پیدا کېږي. یعنې که چېرته تاسو په د غواګانې چې تازه لنګې شوي دي د هغې په جیره کې په کافي اندازه باندې چې نه ویټامین ای شتون ونه لري، نو دغه غواګانو کې د ځیګر ناروغي ورسره خوا کې دي چې د کیټوسیس به په لوړه کچه باندې او په همدې شکل باندې کېدای شي چې نور ناروغو ته هم لاړ شي. د هغې سره خوا کې معافیتي سیستم غواګانې چې دي د میکروبونو سره مخ کېږي. مثلا که چېرته ویټامین ای کمي، نو تازه لنګې شوې غواګانې چې دي په هغې کې د ماسټایټس یا د غولانځې د التهاب یا د میکروبي کېدو پېښې چې دي دا ډېر زیاتې. نو ګورئ غوا چې تازه لنګه شوله، نو یو خو د تلنګون نه مخکې په ډېره لوړه کچه باندې ویټامین ای د دې بچي ته په ورګو کې لاړه، یو دلته غوا تخلیه شوله.
دویمه دا که چېرته دا غوا چاغي او یا مثال درکمه د بدن کې غوړي ذخیره او حتما ذخیره کیږي چې د شیدو تولید لپاره پکارېږي او ویټامین نه نو د دغه غوړو نه چې د استفاده نه کیږي غوا به مغټوي خوراک به نشي کولی ځکه دلته ویټامین خوشتون نه لري تر څو شوکي د دې په میتابولیزم کې برخه واخلي. غواګانې د لنګون نه وروسته په امراضو باندې اخته کیږي، مثلا د غولانځې په التهاب باندې اخته کیږي یا مثلا د تکثري سیستم په ناروغو باندې اخته کیږي. دا غي نه اخوا که چېرته مخکې لاړ شو میاشتې او نیمه میاشت وروسته دغه غواګانې چې دي د بیا زیږونې پروسه چې د مثلا د تخمې ازادېدل دي یا مثلا د وار بیرته راتاویدل دي او همداسان په غویانو کې چې د سپرمونو ضعیفه کېدل دي، په غواګانو کې د تخمې ضعیفه کېدل دي، نو دا ټولې ناوړه اغېزې چې دي دا تکرارېدی شي. نو دا ضرورت شو بیا تاسو کولی شئ چې د بازار نه د پوډر په شکل باندې چې دی په ژمي کې څه واخلئ ویټامین د بار نه ورکوي، ځکه بېدې وچه بېده بوس کوم شیان چې نور وهلي اکثر هغې کې چې وي د ویټامین منبع ډېره زیاته لږی. خو په شنو کې مثلا کوم شنه چې شنه جوار تاسو ورکوئ، شنې شفترې تاسو ورکوئ، په هغې کې د دې مقدار چې دی په کافي اندازه باندې، همداشان غلجات هم په کافي اندازه باندې ویټامین ای لري، خو هغه ضرورت چې کوم دا فرمول کې دا نشي پوره کولی. نو تاسو مجبور یاست چې کله بازار کې ویټامیني اخیسته د نورو ویټامینونو سره د هغې یونټ یو ځل وګورئ چې هغې کې څو یونټه موجود دي، بیا د خپل ځان سره محاسبه وکړئ. په ژمي کې د اضافي ویټامیني ورکول دا ډېر زیات ضرور دي، ځکه سایلی جوار یا مثلا وچه شوې ټانټې بېده دا ټول چې دي دا ضعیفه منابع دي، ځکه کوم په ژمي کې چې دی دا کوم شیان چې لمر ته وچ شوي یا اوبه د لاسه ورکړي دي کې چې دی دا ویټامینونه ضایع شوي. نو دا پروګرام تر دې پورې ملګرو دوستان کولی شي چې دې نه استفاده وکړي، لایف کولی شي سره شیر کړي تر څو نور مالدارانو ته هم ورسیږي. مننه.